सूरत आल इमरान आयत नंबर 98 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल तवतउआ या ए पैगम्बरा या अहलल किताबी ए अहल किताबु लिम तकफुरून बिआयातिल्लाह वली इनकार कवई द अल्लाह द आयतुना वल्लाहु शहीदुन अव अल्लाह गवाह दे अला मा पहग सबंदी तामलून ची तासुई कवई। दे नमख की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अहल किताब व अकायद बातिल जिक्र कड़ा और बया पमंस की द हज और द बैतुल्लाह और द काबे द तामीर खबर रागला फदी आयत मुबारक की बिया अल्लाह ताला चिरे अहल किताब तो मुखातब दे और दी आयत की दकम चमग तिलावत को दी आयत की या वाकई तरफ इशारा दो दी आयत पस मंजर बैकग्राउंड चिरे अगर वाक़या दो यो दो कबाइलू چې د اسلام نمخ کې د یو بل دشمنانو د سر دشمنان د یو نوم دی اوس او د یو نوم دی خزرج دا چې د یو بل دشمنانو کنه چې د دې په منځ کې به په کلونو جګړې وي او جنگونه به او دا یو بل به وجل د یو بل د سر دشمنانو بس د دې په منځ کې په کلونو جنگونه او چې کله دې مسلمانان شو اسلام قبول کو دوانو قبیلو د اسلام د برکت دا خواږه ورونه شو د یو بل د سر دشمنانو هغه بیا د اسلام نه بعد څه شو یو بل سره خواږه ورونه شو بیا به د یو بل لپاره سر ورکو د دې یو بل سره ډېره مینه محبت او ډېر بیا اتفاق او اتحاد يهوديان بدانه برداشت کوله چې ولې د مسلمانان داسې په اتفاق سره دي داسې په اتحاد سره دي یو يهودي و دا غنمو شماس بن قیس دا یو يهودي و یو ورځ داسې چلو چې د کتله د اوس او د خزرج د خلک ناس یو بل سره مینه محبت کوي او خبرې کوي او غپ شپ لګي او اتفاق او اتحاد سره ناس دي نو دنه دا برداشت نه شو چې یار د مسلمانان ولې په اتفاق سره دي او دا قبایل چې مخکې داسې یو بل سره جنگیدل اوس د اسلام نه بعد ولې داسې یو بل سره ناس دي نو به دا خبره برداشت نه کړه او دغه يهودي شماس بن قیس د ډېر سوچ کو بس په دې خبره باندې د ورسېدو دا تجویز او دا مشوره وکړه د ځان سره چې یار د دوه قبیلې چې دي دا اوس په خپل منځ کې جنګول غواړي مسلمانان په خپل منځ کې جنګول غواړي د دې په منځ کې اختلاف پیدا کول غواړي ګوردار کافر او د يهودي همیشه دغه کاری چې پتا باندې داسې نشي راتلی کنه نو بیا د هغې غټ چال او سازش دی چې تا په خپل منځ کې وجنګي اوس وګورئ پوره دنیا کې دغه صورتحال دی مسلمان سره څه کمی دی مسلمان سره څه کمی دی یو اسلامی ملک چې دی که وغواړي ټوله دنیا مطلب دا دی هغه د خپل تسلط لاندې راویستی شي دومره الله طاقت ورکړی دی مسلمان ته او دومره الله رب العزت چې دی ښایسته ملکونه مسلمانانو ته ورکړي دي په ټوله دنیا کې او هر قسمه هتیار او اسلحه ورسره شته او هر قسمه لارې ورسره شته نو که دغه اسلامي ملکونه متفق شي او متحد شي ټوله دنیا به تابع کړي امریکا ستوي بیا چاینا ستوي ټول به بیا سرټیټي ولاړې دي ته خو بس هغوی په خپل چال کې کامیاب دي سازش کې کامیاب دي مسلمانان یې څه کړي دي یو بل سره چې دی نو په جنګ ورویستي دي پخوا زمانه کې یو بادشاه و یو سړی بادشاه شو پخوا زمانه کې یو عربي یو کتاب دی نفحة العرب پای کې دا قصه لیکلې ده نو هغه چې کله بادشاه شو نو هغې خپل استاد هغې ته خط ولیکو چې زه خو بادشاه شوم نو اوس راله مشوره راکړه چې بادشاهي څنګه وکړمه په کومه طریقه به زه بادشاهي کوم نو هغه ورته ویې ګوره داسې به وکړي چې د خپل ملک چې دی دا به تقسیم کړي د دې به مختلفې صوبې جوړې کړي او د هر صوبې به ځان له یو حاکم جوړ کړي ځان له یو ګورنر به جوړ کړي صحیح ده او دا به دې په دې طریقې سره تقسیم کړي ته به د دې مشر دا به ستانه لاندې نو دی به په خپل منځ کې جنګېږي دی په خپل منځ کې یو بل سره جګړې کوي او ته به مزې کې بادشاهي به کوي نو ستا بادشاهي به دیر پای ډېر وخته پورې به چلېږي تا ته به ستا خلاف به څوک مطلب بغاوت نه کوي په تا پسې به څوک نه راوچتېږي دی به په خپل منځ کې اخته وي د خپلو جنګ جګړو نه د خپلو غیمونو به دوی نه خلاصېږي نو تا ته به سره پاسي دغې ته به لاوزګارېږي نه دی
نو په دغه باندې هغه چې عمل وکړو خپل ملک ته، نو بیا ډېر وخت پورې بادشاهي کړې وه. نو هغه صورتحال اوس نن سبا دی. خلافت ختم کو کنه، خلافت عثمانیه تباه کړه، ختم کړه. خلافت عثمانیه کې ټول مسلمانان متحد وکړه، نو ټول وړه وړه ملکونه جوړ کړه، مسلمانان منتشر کړه او ملکونو کې تقسیم کړه او ځان له بادشاهان ولا مقرر کړه او جمهوریت نظام یې مسلط کو. بس اوس هر بادشاہ چې دی هغه د بل سره جنګي، هر یو مسلمان بادشاہ د بل مسلمان سره جنګي، خپلو کې جوړ نشته، اتفاق نشته، اتحاد نشته. او څوک چې د اتحاد او اتفاق کوشش کوي هغه در نشته ختموي. نو دا د هغوی کوشش دی، دا د هغوی چال دی، سازش دی او په دې کې کامیاب دي. موږ یې د خپل یو بل سره چې دی نښلولي یو او په خپله باندې هلته مزې کوي او حکومتونه کوي. بادشاه کافران، غیر مسلمه، انګریزان، اسرائیل، یهودیان هغې هلته لګیا دي، مزې کوي، حکومتونه کوي او مسلمانان د یو بل سره څه کړي دي؟ نښلولي دي. دا صورتحال دی. نو د دې غیر مسلمو دا کول. نو په دغه وخت کې هم چې کله دغه اوس او خزرج دغه مسلمانان یو بل سره ناست او دوی په اتفاق او اتحاد، نو دغه یهودي دا برداشت نه کړه. نو دغه سازش وکړو، داسې چلی وکړو چې یو سړي ته ووایي، یو سړی تیار کو او هغه ته ووایي ګوره دا اوس او خزرج چې دي مخکې به یو بل سره جنګېده او جنګونه به یې کوله. نو د دوی چې کوم فخریه اشعار دي د جنګونو د زمانې، ته به داسې وکړي چې ته به د دې په مجلس کې کښېنې او هغه فخریه اشعار چې د دې دواړو قبایلو کم دي هغه به ووایي. د یوې قبیلې فخریه اشعار مطلب دا دی چې یو قبیله به پکې، د یوې قبیلې به پکې خپل تعریف وي چې موږ به داسې یو، موږ داسې یو، موږ به تاسو سره داسې وکړو که نه، هغه زاړه اشعار، او د بلې قبیلې به خپل اشعار. نو هغه فخریه اشعار به تر دې په منځ کې وي. نو دی لاړو، سړی لاړو، د هغې په منځ کې کېناستو، هغه اشعار یې وي. نو چې کله هغه اشعار دی واورېده نو هغه خپل هغه زوړ عداوت چې دی دښمني هغه ورته وریاده شوه او یو بل سره یې اول ټوسه شروع کړه، خبرې اترې شروع کړې او بیا ورو ګرم شو. دې حد ته خبره ورسېده چې بس ځای مقرر کړو چې په دغه ځای کې به سبا جنګي، په دغه ځای به جنګېږو، پته به مولېږي. یو بل سره دا خبره وکړه، دې مسلمانانو یې هغې ورته ماچس تیلی ولګوه، اور بل شو که نه. نو چې کله دې داسې خبرې وکړې او جنګ ته روان شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېدو. نبی علیه الصلاة والسلام بیا راغی او دې کېنول او دې ته ویې چې تاسو څه کوئ؟ مسلمانان یې، تاسو څه کوئ؟ تاسو بیا د جاهلیت خبرې شروع کړئ، اوس به د یو بل وینې تویوئ. نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام ورته یو څو خبرې وکړې، دوی بیا پوه شو چې یاره دا خو شیطاني حرکت دی. نو بیا یې توبه وویسته او بس بیا د یو بل سره څه شو، ورته غاړه وته او هغه دښمني او عداوت چې دی هغه یې پرېښودو. نو ګوره دا د هغې منافق، دا د هغې یهودي سازش شو. نو هغې یهودي ته الله رب العزت په دې آیت کې وایي د یهودیانو ته چې ای یهودیانو ګوره په کار خو دا وه چې تاسو ایمان قبول کړی وی، په کار خو دا وه چې تاسو دین او اسلام ته راغلی وی، دین او اسلام خو نه قبول نه کو، کفر هم وکړو او اوس لګیا یې تاسو هغه مسلمانان خواږرونه د یو بل سره جدا کوئ، د هغې په منځ کې عداوت او دښمني پیدا کوئ. نو په دې آیتونو کې الله دغه یهودیانو ته خطاب کړی دی. دا د دې آیتونو پس منظر و.